پاکستان ولې د طالبانو په همکارۍ پښیمانه شو او څنګه یې د جمهوریت او اشرف غني ارمان وکړ؟ ملګرو، که تاسو هم غواړئ په پوره جزئیاتو پوه شئ، ویډیو تر اخره وګورئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. د افغان نیوز قدرمنو لیدونکو ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. د بلوچستان د اطلاعاتو ایالتي وزیر جان محمد اڅکزي بي بي سي سره په خبرو کې د افغانستان د جمهوري دولت پر ضد له افغان طالبانو سره د پاکستان په مرستو او همکاریو پښیماني وښوده. نوموړي وویل، موږ د دغې جګړې پر مهال طالبانو ته پناه ورکړه، د هغوی کورنۍ مو په عزت وساتلې، له کویټې تر کراچۍ پورې مو هغوی ته خوندي پناه ځایونه ورکړل، خو زیاتوي موږ دا لویه اشتباه وکړه. د افسوس ځای دی چې موږ له دوی سره مرسته وکړه، د دغې همکارۍ په بدل کې موږ د امریکا او نړیوالو ډیر فشارونه وزغمل. موږ فکر کوو چې د دوی د جګړې هدف سوله ده، خو متاسفانه داسې نه وو. جان اڅکزي د خبریال دې پوښتنې ته چې طالبان د پاکستان ناامني داخلي ستونزه بولي په ځواب کې وویل، د پاکستان ناامني داخلي موضوع نه ده، بلکې ټي ټي پي او نورې وسلوالې ډلې په ګاونډیو هیوادونو کې پناه ځایونه لري. تر هغوی چې په ګاونډیو هیوادونو کې دغه مرکزونه ختم شوي نه وي، د پاکستان د ناامنۍ ستونزې نشي حل کېدی. له طالبانو سره زموږ دغه ستونزه باید د خبرو له لارې حل شي. ملګرو، دا به زموږ چمتو شوی ویډیو. که تاسو هم د دې ویډیو په اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې راسره ولیکئ. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.